ما په لاټین پسې روسټینګ وکړو زه ډېر زیات لکه زما یې زړه پړسولی ده په ښځې تندی دې وویل هلکه لاټینه پړواشه درپسې مغاپلي دي هغه خو زموږ هغه ولټیر سپی دی غاپي به نه هلکه داودشاه ته چا چپه کړی ډېر لالټین زمته لکه بادرنګ دی چې هغه ډېر خوښ دی د لالټین د هلکه داودشاه په سونیا شاه کې څو سوري دي دوه سوري دي سونیا شاه کم سوري دي خو بړواشه دا راته ووایه چې سونیا شاه او علي شاه د په کشتونو ورکوي او که نه په قرضو دې په کشتونو هم ورکوي په نیټو هم ورکوي او په نغدو هم ورکوي ورشه توتي ګله دا نغدې اوسه زما نه صبر نه کېږي بړواشه دا راته ووایه چې ستا د منداڼو چې دی دا د له جوغ څوک نیسي کله چې کوم دی علي شاه رانیسي کله د علي شاه مور رانیسي لکه د دواړو پې جګړه وي د پښتون نوم بدنامۍ لګیا دي د پښتنو جامې د خلکو ویسلې دی ګوره یو خبره پوکم ته ټول اول ته غټ بړه وای او ته څه وایي چې تاسو پښتو وشرموله د پښتو جامې خو ستا لور په ولاړه وباسلې ته ورته کیمره ته لاندې او د باندې او د پاسې غاړې لګای ډرون دې ترخ کړي رومبی خپل بیک ګراوند چیک کا بیا ما پسې خبرې کوه پلیز